مسله په دې دویم اذان کې دا ده د جمعې چې د جمعې دا دویم اذان چې دی نو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې شروع شوی دی ښه هغه د دې وجې نه شروع شوی دی چې قرآن کریم کې آیات راغلی دی چې اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله کله چې د جمعې د لمونځ اذان وشي تاسو ټول کارونه پرېږدئ او بس د الله تعالی عبادت ته او ذکر ته راځئ نو چونکې اوله کې خو خلک مثلا مسلمانان هغه کې کاهلي نه وه سستی پکې نه وه او کم مو کارونه هم ډېر نه مصروفیات هم ډېر نه نو خلک به په وخت باندې راتله جمعې ته او جومات کې به ناستو د جمعې لمونځ به یې کو بیا به اذان وشو نو بیا به د جمعې لمونځ شروع شو بیا چونکې ګڼه شوه رش شو خلک سیوا شو نو د هغې خلکو د اسانتیا دپاره صحابه په خپل اجتهاد باندې یو مسله وکړه هغه مسله یې دا وکړه چې د جمعې په ورځ دا ړومبی اذان چې کېږي دا به د دې دپاره کېږي چې وخت داخل شو چې وخت داخل شو نو خلک به خبردار شي خلک به راځي جومات ته او رادننه به شي نو چې ټول په جومات کې را جمع شي که نه او جمع برابره شي نو بیا به د ماسپښین د لمونځ اذان وشي نو چې د لمونځ اذان وشي نو د هغې نه پس په خطبه وویلی شي او بس بیا به جمع وشي نو دا خلک به ټول د اذان د لمونځ د اذان نه به دا خلک وروستو پاتې نشي نو ګناهګار به نشي چونکې ایت کې راغلی دی چې خامخا به د اذان نه پس راځئ جومات ته او عبادت به کوئ بل کار به کوئ نه چونکې اوس هم دا موږ سره د هغوی احسان دی که دا احسان نه وی نو اوس که دې فکر کړی اوس خو خلک د خطبې نه پس هم راځي جومات ته نو دا ګناهګاریږي په کار دا چې دوی د خطبې نه د اذان نه مخکې ځان جومات ته رارسوي ښه دا مسله ده